د فلم په شروعات کې موږ ته یو فیملی ښایي کوم ځای کې چې دوه ماشومانان وي یو پکې هلک یو جینۍ وي د دې ماشوم نوم نیتن وي او ډېرې ورځې پهله د دې یو سپی مړ شوی وي په کوم مجرا ډېر زیات خفه وي هغه ورپسې خفه او ډېره مینه یې کوله بیا یې نیتن خپلې مور نه تپوس کړي زموږ سپی به اوس چېرته به وي په جنت کې به وي او که په دوزخ کې مور ورته وویل چې هغه سپی به اوس جهنم ته تللی وي ولې چې هغه یو ښه سپی نه و په دغه خبره باندې دا ماشوم اوده شي او بیا یو خوب ګوري دا ماشوم په خوب کې یوه بلا ګوري او هغه ډېره زیاته خوفناکه هم وي د دې بلا سر د چیلۍ په شانتې وي او جسم یې د انسانانو په شان دی او مختلف قبیلو خلکه د دغه چیلي عبادت کوي کوم چې موږ په دغه خوب د ماشوم کې ګورو او بیا دا له خوبه راپاڅي دا ماشوم په خپل خوب کې هغه سپی وکتو هغې پسې ډېر خفه وي او هغې ته خوب هم نه ورځي دلته کې د دې ماشوم یو خور وي او هغه دې ته وایي چې ته ویده شه او موږ به ستا دغه سپی د جهنم نه واپس راولو بل اوس موږ دا ورو خور ګوري یو شیطاني کتاب ورسره وي او ځنګل ته روان وي خلکو دا خبره مشوره کړې وي چې په دغه ځنګل کې یو دروازه ده او له هغې په مدد باندې تاسو دوزخ ته تللی شئ او ډېر زیات خلکه خپلو ملګرو رشتهداران کوم چې مړه شوي دي هغې سره میلاویږي هم او دلته کې موږ ډېر زیاتې قربانیانې هم ګورو چې خلکو ورکړي وي او له هغې سامانونه هم دلته پراته وي او له هغې په یاد کې دا ټول شیونه په دغه ځنګل کې پراته وي نیتن دلته کې امتیازو کولو ته راشي او په یو ونه یې لیکلي وي چې څوک هم دغه ځنګل ته راشي نو هغه واپس نشي تللی ولې چې دغه ځنګل یو شیطاني ځنګل دی نیتن ویریږي او رامنډه کې خپلې خور ته واپس او دغه شانتې دي دواړه خپل سفر مخکې جاري کړي بیا دي دواړه هغه ځای ته راشي کوم ځای کې چې به دوی دغه دروازه راکولاوي او په هغې کې به هغه دوزخ ته ځي دلته کې دوی ته عجیبه غوندې کې بوتان هم میلو شي کوم چې د مختلف مذهبونو سره تعلق لري دغه بوتان د مسلمانانو د عیسایانو د هندوانو او ډېر زیات شیانو سره تعلق لري دوی دواړه دلته کې یو سټار جوړ کړي او بیا د دغه سټار خواته مختلف بوتان هم کیدي او بیا خدای ته دعا کوي چې موږ د شیطانانو نه بچ وساتئ بیا دي دواړه هلته کې خپله کودۍ شروع کوي او لاندې به یو کوې کوي او هغه کوې ته رسېدلو لپاره به لیول 5 پورې ځي خو کله چې دوی لیول 1 ته ورسېږي هلته یې ورته لیکلي وي چې ناو قانون نیتن دلته کې یو کراس جوړ کړي او په هغې باندې غوږ کېږدي او څه اوازونه اوري خور یې تپوس وکړي چې دلته کې څه اوري نو نیتن ورته ووایي چې زه دلته کې د دوزخ میوزیک اورمه دلته کې دوی یو شی نوټس کوي نیتن چې کله دغه کراس جوړ کړی و نو هغه سیده و اوس هغه کراس لاندې شوی یعنی الټه شوی دی خیر بیا دوی دواړه واپس خپلې خیمې ته راځي او هلته کې یو مړی پروت وي چې هغه وچوی وي او څو ورځې پس د یو ځل بیا هغه کودۍ شروع کړي نیتن دلته کې یو له ونې شاته یو سایه ګوري خو دغه سایه دې ځان پټه کړي او بیا نیتن راځي او خپلې خور سره خبرې کوي بیا دوی هلته کې یو سړی ګوري چې راغلی وي او خودکشي کوي او له هغې په لاس کې یو ګوډاګی هم وي او له هغې په لاس کې بیا یو چاړه وي او څنګه چې دا خپل ځان مړ کوي نو نیتن کې راپاسي او په دې باندې چغه ووایي او دا سره چې کله دا دواړه وګوري نو دا خپل ځان ویسار کړي او خپل سامان والي او واپس دلته نه لاړ شي بل چې کله دوی کودۍ کوي نو هغه سایه نیتن یو ځل بیا وګوري او اوس د دې ښکرې هم شوي وي نیتن چې کله دا وګوري هغه ډېر زیات ویرېږي او په تیزه چغه باندې کړي د دې خور چې کله دا وګوري نو دا واپس خپلې خیمې ته راولي او دې ته تسلي ورکوي او ورته چې چپ شه او کوم ځای کې چې دوی هغه سامانونه پرې اغوستي وي هلته کې یې اوس د دې د سپي یوه پټه وي او دې ورته ووایي خور چې دغه پټه تاله خپله سپي رالېږلې دی ورته ځکه خورې وه چې دې ته پته ولګي چې د دې سپی اوس مړ شوی دی او د دې زړه صبر شي او دا نور دغه سپي پسې کوشش بند کړي د شپې په وخت باندې د دې خور دې ته ووایي چې لاړ شه او برش وکړه خو دا د دې خبره نه مني او بیا د هغه شیطاني ګیره کتاب راوالي او په هغې کې ورته 300 والا یو سپی هم وښیي او ته چې دغه سپی د دوزخ په ګیټ باندې ولاړ دی او دا څوک هم نه پرېږدي او دا چې څوک بوی کړي نو دا ډېر زیات تکړه دی او ته وایي که تا اوس غاښونه برش نه کړو نو دغه سپی به راشي او په تا به حمله وکړي او تا به دلته کې مړ کړي دغه خبره چې نیتن واوري هغه ډېر زیات ویرېږي او په منډه ځي او خپل غاښونه هلته کې برش کوي ته هلته کې سیند خواته راشي او په کښتۍ کې یو سړی او ښځه ګوري او هغه سړی دا ښځه چېرته کې بوځي او د دغه ښځې حالات هم ډېر زیات خراب وي نیتن په دغه حال باندې ډېر زیات ویرېږي واپس راشي خپلې خیمې کې اوده شي او دا یو ځل بیا یو خوب ګوري دا په خوب کې یو اور ګوري چې هغې نه یو سایه راوځي بهر او هغه ډېر زیاته خطرناکه وي او بیا پکې هغه 300 وره سپی هم ګوري او دا هم پکې وګوري چې له هغه وینه یو شیطان راووتو او هغې د انسانانو جسمونه واچولو کوم چې ډېر زیات خطرناک دی او بیا د هغه چیلې ګوري چې هغه په اور باندې ناست وي او ورسره نور دوه هم انسانان ګوري او عجیبه اندازمنې هغه خاندي بل اوس د دې خور هغه ونه ګوري کوم باندې چې لیکلي وي چې څوک هم د دغه ځنګل نه واپس نشي تللی خو اوس په دغه ونې باندې وینه هم لګېدلې وي او دوی هغه کوې دویم لیوله پورې کنستې وي او د دې اوس مطلب وي چې بورایي
یعنی بد کارونه. دغه ماشوم مخامخ واړی او خپلې خور ته و چې اوس موږ دویم لیول پورې ورسېدو. هغه خور ته وویل چې هغه شیطان راغلی و او په ما باندې نوکاري لګولي دي او بیا ورته دا خپلې نوکاري هم ښیي. خو د دې خور په دغه خبرو باندې یقین نه کوي او داسې فکر کوي چې دغه ماشوم به په خپله دا ځان خوږ کړی وي. نیتن سره څه اوبه ځان سره راوړي وي او دغه اوبه بیا دې ته په جسم باندې واچي او د دې فکر بدلولو لپاره دغه ځنګل ته یې وړي چې هلته کې لږ سیل ورکړي. نیتن دلته کې څه عجیبه حرکت په اوبو کې ګوري او د دې خور د دغه خبرې فایده اوچتوي او هلته کې لاړه شي او د دې د سپي پټه هلته کې لړه کړي او راوایخلي او واپس راشي او نیتن ته ووایي چې وګوره ستا سپي یو ځل بیا تا ته پټه رالېږلې او هغه سپی واپس نشي راتلی. دلته کې یو ځل بیا د دوزخ میوزیک اوري او دوی ته پته ولګي چې دا اوس دریم لیوله پورې ورسېدو. دوی دواړه هلته نه وتښتېږي یو ورکوټي کلي ته راشي. دلته کې دا دوه کسان ګوري چې دلته کې وي او ورسره هغه چیلې هم ګوري. دراصل دا هغه دوه کسانو کوم چې نیتن په خوب کې کتلي وو چې شیطانانو د هغه کډې نه بهر ته راوتي وو او د انسانانو جسمونو کې ورننوتي وو. دلته کې یو سړی د دې هغه چیلي لاندې اور لګوي او دغه چیلې په زوره زوره باندې خوځېږي او هلته کې هغه بالوګي هم وګوري کوم بالوګي چې دی هغه سړي سره وختي کتلی وو او دغه جنۍ داسې فکر کوي چې دې دواړو کسانو هغه سړی راوستو او دغه چیلي په خېټه کې واچولو او لاندې اور ولګولو چې دغه سړی پوخ کې او دی وخوري او دې ته پته ولګي چې دغه دوه کسان ادم خوران دي. په دغه حرکت باندې دا خپل ورور له لاسه ونیسي او د هغه ځای نه تښتېږي. دوی واپس په منډه خپلې خیمې ته راځي او په اسمان کې بره تور لوګی ګوري او هلته کې هغه توره سایه دوی پسې شوي وي. دوی دواړه په کښتۍ کې کښېني او هلته نه تښتېږي. د اوبو نه اچانک کسې شی روځي او نیتن له اوبو کې لاندې راکاږي خو د دې خور دا لخپې نه نیسي او واپس یې کښتۍ ته راوړي او پکې ناره چې راشي او رامنډه کړي. دوی وګوري چې دوی خو واپس خپلې خیمې سره نږدې راغلي وي. دوی ته پته ولګي چې دوی دواړه دلته کې ګیر شوي دي او هغه غټ شیطان دوی نه پرېږدي چې دلته نه بهر ته لاړ شي. دا په کتاب کې هغه درې سر ولا سپی ګوري. دوی ته پته ولګي چې هغه شیطان دغه سپی دوی پسې خوشې کړی دی چې دوی دواړه دلته کې ونیسي او رامنډه کړي. کوم چې دوی دواړه وګوري او رامنډه کړي خپلې خیمې ته راشي. دې دواړه ډېر زیات یېرېدلي وي او د دې خور دې ته کیسه وکړي چې ما تا ته دروغ ویلي وو چې موږ به خپل سپی واپس راولو. اصل کې خبره داسې ده چې څوک یو پرې مړه شي هغه واپس دغه دنیا ته نشي راتلی او ما غوښتو چې ستا زړه صبر شي او ستا دا درد هم ختم شي. خو نیتن ورته ووایي چې ما خو هغه غټه شیطان د خپل کور شاته کتلی و او هغه شیطان ما ته دغه کیسه پیلنه کړې وه چې ستا خور به تا سره راسي مذاق کوي او ستا د سپي پټه به ورسرې وي. نو دغه خبره باندې ډېر زیاته ویریږي. بیا هغه شیطان راشي په دې دواړو باندې حمله وکړي. دې دواړه ته وتښتېږي او په ځنګل کې یو باره ونې ته وخیږي او د دوی سترګه دلته کې ولګي او دوی خوب ته لاړ شي. او دلته کې موږ ته پته ولګي چې دې دواړه اوس د دغه ګډې دریم لیول ته ورغلي دي یعنې د یېرې خوف. موږ څو میاشتې مخکې زندګۍ ته ځو کوم ځای کې چې دغه سپی راغلی و او نیتن یې خوړلی و او نیتن مور دې ته بددعا کړې وه چې خدای ته دوزخ ته بوځي. دغه وجه وه چې نیتن راغلی و او هغه سپی ځان سره واپس خپل کور ته ویسي. بل زموږ هغه دوه کسان ګورو چې د دې خیمې سره راغلي وي. دوی دواړه ډېر په پټه هلته نه ځان تښتوي چې دلته نه لاړ شي. خو دې کې یو سړی دا وګوري او په دې باندې ټوپک ونیسي او دوی دواړه شوټ کوي. په کوم کلتوس باندې چې ویشتي وو هغه خلک نه مړه کوي بلکې بېهوشه کوي او دوی دواړه بیا هغه دوه کسان راولي او دوی دواړه په پنجره کې بند کړي او یو سړی راځي او د دې هلک خور سره بدتمیزي کوي. په کوم باندې چې دا هلک ډېر زیات غوسه کېږي. په کوم باندې چې یو سړی غوسه کېږي او راځي دغه پنجرې نه وکاږي او د دغه چیلې په خېټه کې اچوي او دې چیلې لاندې اور هم لګولی وي. په دغه حرکت باندې ډېر زیاته خور غوسه شي او دغه پنجرې ته په لتې ونیسي او بیا دغه پنجره راکولاوه کړي او بهر ته ترې راشي. دا په دې دواړو باندې ډزې وکړي او هغې ولي او بیا رامنډه کړي خپل ورور د دغه چیلې له خېټې نه بهر ته روکاږي او هلته نه تښتېږي. او کله چې هلته نه تښتېږي نو موږ ته پته ولګي چې دې دواړه اوس پنځمې لیول پورې راغلی وي او چې د هغې مطلب وي ګهرایي. نیتن موږ ګورو چې د دغه ځای نه خو بهر ته راوړي وي خو هغه ډېر زیات توړ شوي وي او دا خوا کې ځان سره یو سپی وګوري چې هغه په نظیر باندې تړلی شوی وي. دا خو د دې خپل سپی نه وي خو دا غواړي چې دغه سپی ازاد کړي چې هلته نه لاړ شي. خو اچانک دا د دې سپي باندې څه عجیبه حرکت ګوري او بیا دلته کې موږ یو ټرای اینګل ګورو او هغې نه پسه د دې خور هم ګورو چې هغه هلته کې په زوره زوره منډې وهي او دلته نه ځان وکاږي. لږ ډېرې زیاتې بلاګانې ګوري د هغه باندې په تیزه چغې وهي او بیا راځي او په خپلې خیمې کې پټېږي. بل خوا ته موږ نیتن هم ګورو چې په لاس کې زنځیر وي او خپلې خیمې ته را روان وي او بیا موږ په دغه ځنګل کې یو بل کور هم ګورو. په دغه کور کې موږ یو هلک او جینۍ ګورو چې له هغې لات ډېر زیات خراب وي او بیا څوک وي چې دې دواړه دلته کې شوټ کړي او دې دواړو په لاس کې یو سیب وي او بیا موږ هغه بلا ګورو چې هغه ډېر زیات بدصورت بدرنګه وي
او بیا موږ ته هغه ونه هم ښیي چې په کوم باندې لیکلي وه چې څوک دلته راشي هغه واپس دلته نه ځي. موږ ته پته ولګي چې نیتن اوس یو شیطان جوړ شوی دی کله چې دې رنګ تور شوی وي او هغه ټرایانګل نه پس ده او ځکه خو په دغه کوې کې 15 لیول جوړ کړي وو چې کله ته یو لیول نه پس بل لیول ته ځي نو ته بل خپل مرګ نور هم نږدې راځي. او دې ټرایانګل مطلب دا و چې دغه شیطان دوی دوانه په دغه ټرایانګل کې گرفتار کړي وو چې نه بهر ته لاړ نشي او دې رو خو دغه ټرایانګل نه بهر ته تلو کوشش کړي وو خو دلته کې سړی راغلی وو او دې دوانه مړه کول او دې ټرایانګل په هر کونی باندې موت وو او کوم چې دغه بلا وا او دغه فلم کہانی دلته کې ختم شي.